دعطامحمد نور او ډاکټر عبدالله سره په خپلو کې پخلاشوي او کابل میشتو لپاره حکومت ډیر زبردست اقدام کړی. زیات په ویډیو کې وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. راپورونه وایي چې د کلونو خفګان وروسته د سولې مصالحې رئیس او د جمعیت ګوند اجرایي رئیس دعطامحمد نور سره کتلي دي. ویل شوي دي چې نوموړی دعطامحمد نور کور ته د هغه د مور د مړینې د غمرازۍ لپاره ورغلی و. سرچینو ویلي دي چې دواړه په دې لیدنو کې سره پخلاشوي او دعطامحمد نور په خپله فیسبوک پاڼه د ډاکټر عبدالله څخه مننه کړې چې هغه سره د غمرازۍ لپاره د هغه کور ته ورغلی و. نور د عبدالله د نږدې متحدینو څخه و، خو د ملي وحدت حکومت د جوړېدو وروسته د دواړو ترمنځ اړیکې ترینګلې سوې چې همیشه په عبدالله تندې نیوکې کولې. تر عبدالله څه موده مخکې چې د دعطامحمد نور مور په حق رسېدلې وه، دعطامحمد نور ته د خپل ورور خطاب کړی و. خو بل خوا د برېښنا شرکت او د کابل مقام ترمنځ هوکړه لاسلیک شوې ده چې د هغه بېوزلو سیمو خلکو لپاره چې په تېر یو میاشت کې د برق بیل تر 1000 افغانیو زیات راغلی وي، هغوی ته به د برق بیل معاف کوي. قدرمندو کتونکو، تاسو د دعطامحمد نور د عبدالله ترمنځ پخلا کېدل او د برېښنا شرکت د دې اقدام په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو موږ سره په کامنټ کې شریک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.